ستنې شوې شیبې. نه پوهېږم ولې مې د باندې لیدلو ته تلوسه شي. له څوکۍ پاڅېږم، د کوټې کړکۍ پرانیزم، بهر وګورم، وینم چې د لمر تودې وړانګې لکه تود طلایي څادر په ټول ماحول پلنې دي. نری باد هم وزرې پرانیستې دي، په ټولو شیانو لاس راکاږي. د باد له نرمو څپو نه د ونو او بوټو له ښورېدا یوه نرمه خوبولې موسیقي اورېدل کېږي. کړکۍ نوره هم پراخوم، په لوی سړک کې ډله ډله زلمي او پیغلې روانې دي. هلکان د سترګو څار کوي، نجونې خپل وربلونه غورځوي. مستو اسانو د لالونو د ټکها په څېرې د اوږدو بوټانو کړپا خېژي. له کړکۍ د کوټې منځ ته بېرته راګرځم، د لوست تنده مې راپارېږي. د کتابونو المارۍ ته مخامخ درېږم، یو یو کتاب اړوم رااړوم، غواړم کتاب ولولم. د کتاب په غوراوي فکر کوم، نه پوهېږم، خو عجیبه ده، نن مې د مارسل پروست د ورک شوي زمان په لټه پڼ ناول لوست او دغه ناول مې ځان ته راکاږي. لومړی ټوکې راواخلم، لوستل یې پیل کړم، خو لا مې څو پاڼې لوستې نه وې چې خوب راباندې غلبه وکړه. او که چېرته کې لاړ شم، د کتاب د لوست لړۍ مې وشکېږي، نه ببره لکه لوی بم چې وچوي، ګړس شي او ما له درانه خوبه او چورت ته راوباسي. سترګې پرانیزم، چار چاپېره وګورم، خونه تیارې نیولې وي. ودرېږم، د کوټې له منځه اسمان ته وګورم، اسمان هم تیارې او لوړو نیولی وي. حق پک شم، له ویرې مې خوله وازه پاتې شي. ورېږدم، له ځان سره ووایم دا څنګه دومره زر شپه شوې ده. کتاب په لاس کې ونیسم، ما خو ټولې 3 پاڼې هم نه دي لوستي. دومره لویه ورځ څنګه په منډه تېره شوه. روښنایي څنګه په ځغاسته په تورتم او تیاره واوښته. ورځ څنګه د سترګو په رپ کې شپې ته لار ورکړه. فکر نه کوم چې خوب او که چورت به مې نیمګړی هم نیولی وي. له ځان سره کرم ریبم، سودا را لوېدلې ده. دې معجزې ته ګوته پر غاښ یم، څنګه زر دومره له ځانه پردی شوی یم. له ځانه پوښتم څو بجې دي؟ زه خو په ورځ کې چیرې هم دومره نه یم بیده شوی او نه مې هم دومره اوږد چورت کله وهلی دی. کله چې مې د کتاب لوستل پیلول، ټکنده غرمه او 1 بجه وه. سترګې وموږم، بیا د باندې وګورم، دا خو تکه توره تیاره او نیمه شپه ده. اسمان لړو پوښلی دی، ستوري نه ښکاري. په دیوال کې را ځوړند ساعت ته سترګې ونیسم، خوله مې وازه پاتې شي، سترګې مې ټیغې راوځي. ستنه ولاړه ده، ټکهار یې نه خیژي. ورنږدې شم، سر ور وړاندې کړم، نور هم ورته ځیر شم. سودا مې لا زیاته شي، ځکه د ساعت ستنه نه یوازې دا چې ځای پر ځای ولاړه ده، ګړۍ هم شاته تللې ده. عجیبه ده، نه پوهېږم ولې. سربداله شم او اندېښنې مې واخلي. بیا له ځانه وپوښتم آیا زمان شاته هم ځي؟ څنګه شونې ده چې ناببره او د سترګو په رپ کې دي ورځ په شپه واوړي. د زمان بدلون او شاته تګ مې د زمان په باب ټولې فلسفې پوهه او د دوی د پنځونکو سقراط، ارسطو، افلاطون، هیګل، کانت، هایدګر
نظریات پر مغزو بوج راوړي. له ځان سره ووایم وروسته به هرومرو د کانت او د هایدګر زمان او هستي لولم. د ساعت په بطرۍ فکر وکړم زر رایاد شي. هغه خو مې همدا نن سهار راونیوه، خو څوک پوهېږي که دوکاندار زړه بطري را باندې پلورلې وي. دوکاندار مې مخې ته راشین شي. نه، هغه په هغه سپینه ګیره کله ناچله شیان پلورلی شي. خو په خپله خبره بیرته شکمن شم او ټول هغه ټګمار، ظالم، مستبد، ګیرور حاجیان، امیران، پاچاهان او د مذهبي ګوندونو مشران مې مخته راشنه شي چې د دوکو، استبداد، ظلم او جګړو پر کیسو یې تاریخونه ډک دي. له ځانه وپوښتم له کومه ځایه وپوهېږم چې څو بجې دي. ما چې کتاب لوست، میرمن مې د تلویزیون په ننداره وه. زوی مې هم په کمپیوټر کې د کوچنیانو لوبې لیدلې. لور مې هم د نانځکو په لوبو بوخته وه. سپینه پیشو د څوکۍ په څنګ کې د مچانو او جولاګک تارونو او حرکت ته ځیر وه. غوږونه څک ونیسم، د تلویزیون غږ نه راځي. د زوی چغې او خندا هم چې د لوبو پر وخت یې وهي نه اورم. د لیوني او سودایي په څیر په لوړ غږ میرمن ته غږ کړم پلوشې. هېڅ غږ وانه اورم. زوی ته چغه کړم انوره. شک راولېږي تیاره ده خو شپه نه ده. که شپه وای څنګه مې میرمن د خوب کوټې ته په دې نیمه شپه کې نه ده راستنه شوې. هېڅ غبرګون ونه وینم. اندېښنه راولېږي. سپک راپاڅم، کتاب په خپل حال پرانیستی پرېږدم. د ناستې خونې ته چابک ورننوځم. میرمن مې په کوچ کې پرته ده. تلویزیون چالان دی خو د دې سترګې پټې دي. خندا راشي. په ولې یې لاس کېږدم لکه سایه چې وتلی وي. هېڅ ونه خوروي. په تندي مې مړې خولې راماتې شي. وارو پار مې خطا شي. له غوسې چغه کړم پلوشې پلوشې. اړوم را اړوم، لا هم بې اوښه او بیده وي. بلا پوښتنه مې سر کې راوټوکېږي. شک راولوېږي. نه چې له ما یې په پټه هغه اپین نه وي خوړلی چې زه یې کله د وچ ټوخي لپاره کاروم. زر پخلنځي ته لاړ شم. اپین په خپل ځای او نوي کنډاو شوی. بېرته راوګرځم. ډزو غږ بیا واچوم. په خپل ټول توان پرته له دې چې د ګاونډیانو د خوب پروا او خیال وساتم چغې جوړې کړم پلوشې پلوشې. خو مرمن مې لکه یخ لرګی پرته وي. سترګې نه خوري. ناببره کلمه تېره کړم لا اله الا الله محمد رسول الله. پرته له دې چې وپوهېږم مړه ده که ژوندی. په چغو چغو وژاړم خو زر مې د هغې د لاس رګونو ته ورپام شي. لکه ډاکټر چې یم لاس په رګونو یې ګوتې کېږدم. غوږ ونیسم، ټکان یې واورم. سینې ته یې هم سر ورټیټ کړم. د زړه درزا او خرهار یې هم واورم. حواس مې بیرته راټول شي. ډاډ حاصل کړم چې ژوندی ده. شکر وکاږم. د زوی خونې ته سر ورننه باسم. زوی مې کمپیوټر لګولی پرېښی. موږک یې په لاس کې ټینګ نیولی دی. د مور په څیر دی هم په درانه خوب ویده ده. سر یې دې خوا اخوا واړوم راواړوم نه خوري. هېڅ غبرګون ونه ګورم. چغه کړم انوره انوره انوره. سر یې سینې پورې ونښلوم. د زړه ټکان یې واورم. د مرګ اندېښنه یې له مغزو وکاږم. ځان بیرته راټول کړم. په خپل حال یې هم داسې ویده پرېږدم. کوچنۍ لور ته هم ور وګرځم. هغه هم په خواږه خوب بیده ده. ګوډه یې څنګ ته ایښې ده. په سر یې لاس راکاږم. په ستوني یې ګوتې کېږدم. ټکان یې واورم. زړه مې له دې هم راټول شي.
ښه شېبه یې خوا کې ودرېږم، سودا مې نوره هم پسې واخلي. ناببره د باندې راووځم، په دهلیز کې لکه لیونی په چغو سر شم. که کوم ګاونډی راوځي خو لکه ټول چې زما د میرمن زوی او لور په څېر په درانه خوب بیده اوسي، له هېچا غږ او غوږ وانه اورېدل شي. زر لاندې پورته ښکته شم، د لوی څو پوړیزې ودانۍ له لویې دروازې کوڅې ته راوځم. کوڅه له خلکو ډکه وي، خو عجیبه ده، خلک ټول په ولاړه خوب وړي دي او لکه مړي له ځایه نه خوري. خو عجیبه ده، څو تنه روان دي، سرونه یې شاته اوښتي دي، مخ په شا روان دي. په تن مې لړزه ګډه شوه، ویره مې واخلي. داسې یم لکه په لویه هدیره کې چې یوازې روان یم. له پښو مې ساه ووځي، په وجود مې ته وایې سرې تبې ونیوم، ساړه ننوځي. په چغو چغو وژاړم، خو پوهېږم چې په لار او کورونو کې شته وګړي ټول په درانه خوب بیده دي، او هغوی چې مخ په شا روان دي او سرونه یې شاته تاو شوي کاڼه دي، هېڅ خبره نه اوري. د میرمن خونې او بیا زوی ته سر بیا ورښکاره کړم. دوی لا هم له ځایه نه خوري. بیا د خوب خونې ته راوګرځم، دیوالي ګړۍ ته وګورم، د ساعت ستنه لا هم نه خوري او ځای پر ځای ولاړه ده. زمان درېدلی دی، کړکۍ ته راشم، سر د باندې وباسم، پاس اسمان ته وګورم که د کوم ستوري د رڼا څرک را څرګند شي، خو اسمان هماغه شان تیاره او لړو نیولی دی. له کړکۍ راوګرځم، په کور کې د شپې دوربین په لټه شم، ویمومم، کړکۍ ته ودرېږم، سترګو ته یې ونیسم. لرې پورې غاړې په لویه هدیره کې څوک نه ښکاري، خو هدیره دومره پراخه او دومره نوې، بې شمېره قبرونه کیندل شوي، ته به وایې هېڅوک ژوندی نه دی پاتې او ټول مړه شوي. خوا مې راوګرځي، مخ مې لکه مچۍ چې وچیچي، سور را واوړي، وپړسېږي. زر تشناب ته منډه کړم، مخ ته شړپ یخې اوبه واچوم، بېرته راوګرځم، هندارې ته ودرېږم، هک پک شم، ځان ونه پېژنم لکه زه چې نه یم. د مخ غوښه مې توږلې وي، د سترګو کسې مې ننوتې وي، رنګ مې سپین راوښته وي. داسې یم لکه په خپلو سترګو چې خپل مړی وینم. غواړم د میرمنې خوا ته ورشم، خو چې ګورم پښې مې بوډۍ ونیوې، له پښو مې ساه ووته، غږ مې په ستوني کې وچ شو، په سترګو کې مې تیاره ده، نږدې ده چې ړوند شم، په غوږونو کې مې هم بنګار جوړ شي. ځمکه را باندې وڅرخي، ځای پر ځای کښېنم او ډېر زر د هغو قطار ته ورګډ شم چې په ژوندوني مړه دي. د کړکۍ لاندې د سړک په سر یو دروند غږ لکه بم چې وچ وي واورم، ورېږدم، ټکان وخورم، ځان ته مې فکر شي. د فکر تنابونه مې یو دم وشلېږي، بیا سړک او لارویو ته ځیر شم. لاروي هماغه شان ځای پر ځای ویده دي، خو هغوی چې خوري او روان دي پر څلورو دي او شاته منډې وهي. د باد څپه ورو ورو بوټو او ونو ته ناز ورکوي. زه بېرته له کړکۍ را لرې کېږم، خپلې څوکۍ ته راځم، اندېښنې مې واخلي او بېرته مې د سبا غم په خیالونو او خوبونو کې لاهو کړي.